ملګرو آیا تاسو ته د دې هوم پلانټ یعنی د ارض د خاص خبرو پته شته؟ آیا د ځمکې شیپ واقعي ګول دی یا تاسو ته د وسه پورې دا دروغ ویل شوي دي؟ آخر د ځمکې په سزیونو کې زیرو ګریویټي ولې وي او په ځمکه باندې د دومره زیاتو اوبو باوجود هم په ځمکه باندې بیا د اوبو کمی ولې دی؟ او موږ به تاسو ته دا هم وایو چې په کال 3022 کې به د ځمکې څه حال وي. نو د پیژندو دپاره زموږ سره د ویډیو د اخره پورې اوسئ. خو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یو وړوکی غونته ریکویسټ کوم که تاسو دا چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پرس کړئ د دې دپاره چې تاسو ته بیا زموږ ویډیو میلاویږي د ټولو نه لاول. نمبر 6 پنجا. نن امریکا د پاکستان نه 7 سمندر پار ده. نو انډیا د پاکستان ګاونډي ملک دی. نو دغه شان د ارت یعنی د ځمکې و کانټیننټ دی. خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې د نن نه تقریبا 3 کروڑه کاله مهینه په ځمکه باندې صرف یو کانټیننټ وو او کنه دا بالکل رښتیا دي. دا اوسنی 7 کانټیننټ د یو بل سره لګېدلي وو کوم چې د پنجا نوم ورکړی وو. د نن نه تقریبا 1 کروڑ 75 لک کاله مهینه د ځمکې د انر ټیکټانیک پلیټس کې د راتلو والا هلچل د وجې نه دا پنجا په ټوکړو کې تقسیم شوه او ورو د دې پنجا و ټوکړې شوې کوم ته چې موږ 7 کانټیننټس افورډ وایو. د سو ساينټسټو د ریسرچ په مطابق دا کانټیننټ وسوم ورو حرکت کوي. ځکه خو ساينسدانان دا غني چې د نن نه تقریبا 2 کروڑ کاله بعد به دا کانټیننټ په یو بل کې میلاو شي. لیکن افسوس د دې د لیدو لپاره به موږ ژوندي نه یو. خو اټ لیست تاسو ته خو پته ولګیدا. نمبر 5 percentage of potable water on earth. ملګرو د دې نه خو به تاسو ټول خبر یې چې ځمکې ته شین پلانټ ویل کېږي ولې چې په ځمکه باندې په زیات مقدار کې اوبه موجود ده. خو آیا تاسو ته دا پته ده چې په ځمکه باندې د دومره زیاتو اوبو باوجود په ځمکه باندې د اوبو کمی ولې راځي؟ موږ تاسو ته وایو په اصل کې ملګرو په ځمکه باندې چې څومره اوبه موجود ده په هغې کې 97% اوبه د سمندر د اوبو په حالت کې ده او باقي بچ شوي 3% اوبه د فرش واټر په کټګوري کې راځي. د دې 3% په 100% کې 79% اوبه د ګلیشیر او د آیس په پام کې موجود ده او 20% اوبه د ګراوند واټر په پام کې ده او صرف 1% اوبه د ندیو په شکل کې اویلیبل ده. اوس تاسو په خپل سوچ وکئ په دې شین اوبو والا پلانټ کې صرف 1% اوبه د سکلو لایق او ایزیلی اکسیسیبل دي. هم دا وجه ده چې د اوبو کمی موږ د موسم په حساب سره پیس کوو. نو د دې لپاره ملګرو تاسو له اوبو بالکل هم ضایع کول نه دي پکار. نمبر 4 انیون ګریویټي. په ځمکه باندې ګریویټي دا او په سپوږمۍ کې نشته. دا خبره خو موږ ټولو ته پته ده خو آیا تاسو ته پته ده چې په ځمکه باندې هم ګریویټي یو شان نه وي؟ په ځمکه باندې ډیر ځایونه داسې هم دي په کم کې چې کمه ګریویټي ده او څه ځایونه پکې داسې هم دي په کم کې چې ډیره زیاته ګریویټي. نو راځئ تاسو ته د یو څو زیرو ګریویټي والا د ځایونو نومونه وایو. اولنې د کالیفورنیا میسټري سپاټ، دویمه د میشیګن سینټ اګنیس میسټري سپاټ، درېمه د فلوریډا سپوک هیل او څلورمه د کینیډا هارټسن بے. د دې نه علاوه په ځمکه باندې د ټولو نه زیاته ګریویټي د هایست آرکټیک اوشن په سرفیس باندې موندل کیږي. هسې ملګرو تاسو د دې ځایونو ایکسپیرینس خامخا وکئ. نمبر 3 causes of earthquake and largest earthquake in the world. earthquake یعنی د زلزلې د نوم د اورېدو سره په ټولو خلکو باندې غونې راشي. خو آیا تاسو د دې نه خبر یې چې اخر د زلزلې د راتلو اصلي وجه څه وي؟ راځئ موږ تاسو ته وایو. ملګرو د ارت په سطح کې پلیټس وي کوم ته چې ټیکټانیک پلیټس ویل کیږي. هسې خو دا ټیکټانیک پلیټس همیشه حرکت کوي او کله چې د دې مومنټس په دوران کې دا پلیټس د یو بل سره ټکراویږي یا جدا کیږي نو د فرکشن د وجې نه یو انرژي ریلیز کیږي کوم چې د ویوز په پام کې په تیزۍ سره د ځمکې د سرفیس طرف ته راځي او هم دا ویوز موږ له د ارتکویک د راتلو احساس راکوي. اوس خبره کوو د اوسه پورې د ټولو نه د خطرناک او تباکون زلزلې په باره کې. ملګرو د اوسه پورې د ټولو نه های میګنیچیوډ ریکارډ شوې زلزله په مارچ 2016 کې په یونایټډ سټیټ کې راغلی وه. د دې زلزلې میګنیچیوډ 9.2 و. خو ملګرو د یو ایس جیولوجیکل سروې په مطابق په حالي کې په مئی 2022 کې په چیلي کې راغلي زلزله 9.5 ریکارډ شوې وه کومه چې د اوسه پورې د ټولو نه خطرناک او تباکونه زلزله منل کیږي. نمبر 2 ارث از ناٹ سپیر. د ماشوموالي نه د اوسه پورې موږ ټولو دا ویلي دي چې ځمکه د یو سپیر په شان ګول وي خو ملګرو دا رښتیا نه دي. د ځمکې شکل په اصل کې لږ ټلټډ یعنې چپړیت وي. د نیچرل اوشنک اینډ اټماسفیریک ایڈمنسټریشن NOAA په مطابق کله چې ځمکه ریوالو کیږي نو ګریویټي ارث سنټر طرف ته پول کوي او بل طرف ته سنټریفیوجل فورس د سنټر نه بهر طرف ته پوش کوي. د دې اپوزیټ فورس د وجې نه ارث په خپل اکسس کې لږ چپړیت دی. تاسو داسې ومنئ چې لکه یو بال په زور باندې په ځمکه د راچولو نه په هغې کې یو نشان جوړ شوی دی او تاسو که خبر شوئ نو حیران به پاتې شئ. هم د دې ټلټډ ارث د وجې نه جدا جدا موسمونه راځي او د ورځې شپې ډیوریشن بدلیږي. نمبر 1 ارث ان 3022. ملګرو د ګلوبل وارمنګ نه خو به تاسو ټول خبر یې او تاسو به د سیوا شوي ګرمۍ نه ډیر پریشان هم یې. تاسو به دا نوټس کړی چې د شاته د یو څو کلونو د ګرمۍ لیول لګاتار بړاویږي. خو آیا تاسو ته دا پته شته چې دا ګرمي به پر روان کلونو کې څنګه شکل اختیاروي؟ ملګرو ساينټسټ دا ګڼي چې د نن نه تقریبا 100 کروڑه کاله بعد به نور د اوسنۍ په مقابله کې به 10% زیات ګرم او چمکدار وي او 400 کروڑه کاله بعد به ګرمي دومره تیزه شي چې د سمندرونو اوبه هم د تپ په شکل کې والوزي
او نور خو لا پرېږده خو 750 کروڑه کاله بعد به ځمکه د مارس په شان شګې ته بدله شي. په هغه وخت کې به انور دومره هیټ کړی وي چې د هغې خواواله پلانټس مرکري وینس او مون به په پوره طریقه سره ختم شي. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر هم کړئ او د داسې نورو انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.